بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ او تاسې پرسونالایزیشن یا پرسونالایز باندې خبرې کولې چې دا معنا د خپلې خوښې جوړول. په دې کې مو یوازې باکګراوند وویلې چې دا د صفحې دا تصویر په خپله خوښه څه وکړو منظم کړو. علیکم السلام. نو اوس راځو په پرسونالایز کې دلته دغه آپشن چې ده تنها باکګراوند نه ده پکې. اوس ګورو دلته څه شی دي پکې؟ کلرز شته پکې. یو باکګراوند ده که نه چې د دې لارې نه موږ او تاسې څه کوو؟ باکګراوند تنظیموو. دې باندې موږ خبرې وکړې. اوس بل آپشن ده پکې کلرز. کلر څه شي ته وایي؟ کلر وایي رنګونو ته. څه شي ته وایي؟ رنګونو ته. اوس موږ لکه سټارټ مینیو ته راځو دلته که نه دا څه رقم ته ده؟ تور ده. 90 رنګ پکې کوم رقم ته ده؟ اوس دا رنګونه یا مثلا یو بل چیرته چې ځو موږ او تاسې مثلا رخلو دلته که نه دا صفحه ده. ګوره دې صفحې کې څه حساب ده؟ باکګراوند سپین ده، 90 پکې څه رقم ته ده؟ توره ده. نو اوس موږ او تاسې که چیرې دغه رنګونه وغواړو تنظیم کړو دا د څه شي په ذریعه سره دی ځي. ګوره لایټ رنګ دې روښانه وي. ګوره څه شو؟ اوس ګوره دا مینو تغیر وکړه که نه که ټاسک بار کې سټارټ مینو ته چې راشي دې چې هم څه وکړه تغیر وکړه. مخکې څه رقم ته و؟ تور و، 90 په سپینه وله. اوس ګوره دا رقم ته شو. که داسې نه غواړو ورته ووایو چې ډارک پیکه دې وي ډېر تیاره ښه. اوس ګوره دا ځای نه بېرته څه شول؟ تور دي که نه؟ څه رقم ته تور دي؟ بیخي تور دي وینې. او که زه ورته وایم چې نه کسټم. کسټم معنا په خپله خوښه. کسټم څه معنا؟ ورته وایم په خپله خوښه. اوس ګوره په خپله خوښه یې څه رقم ته کوې؟ وینډو دې څه رقم ته وي؟ ورته وایم لایټ روښانه دي. څه رقم ته دي؟ روښانه دي. اپلیکیشنونه دې هم روښانه دي. دا پروګرامونه چې موږ او تاسې خلاصوو ګوره دا هم څه شی سو؟ روښانه سو. ټرانسپرنسي افیکټ دا آن ده. که دا آف کړو دا چې کوي؟ اوس ګورئ دغه شاته چې ده هغه باکګراوند نیمایي ښکارېده داسې ګډو سره او که دا آف کړو ګوره وینې اوس شاته د دې نه باکګراوند داسې لږ شانتې ښکاري که نه ښکارېږي؟ آن ده. ټرانسپرنسي د یو څه شي نه بل شی چې چاته ښکاري شي نیمه شفافیت دې ته ټرانسپرنټ ویل کېږي. نو ټرانسپرنټي که آن کې ګوره دې شاته هغه باکګراوند نیمایي څه کېږي؟ ښکارېږي دې ځای کې. او که آف یې کې بیا بندېږي پوره خالص همدا رنګ به یې نور څه شی پکې نه ښکارېږي. نو د کلرز د لارې نه موږ او تاسې څه شی کولی سو؟ رنګونه تغییرولی سو. اوس یوه خبر بل ده د لاک سکرین په نوم باندې. لاک سکرین څه شي ته ویل کېږي؟ کله چې کمپیوټر نوی چالانېږي اول موږ نه پاسورډ غواړي که نه غواړي؟ په همغه حالت کې چې څه راغلي هغه پاسورډ چې ورکوي هغې صفحې ته لاک سکرین وایي ښه. یا همدا اوس په کیبورډ کې تاسې وینکی یا وینډوز لوګو کی دا بټنه د څه شي سره ونیسئ؟ یو ځل مخکې د ال سره سکرین لاک کېږي. ګوره وینکی له ال سره نیسو سکرین څه شی سو؟ لاک شو. دا لاک سکرین حالت کې ګوره دلته ساعت ده، تاریخ ده، دغه باکګراوند ده وینې. اوس موږ که چیرې د دغه لاک سکرین تنظیمات څه وکړو؟ جوړ کړو که نه؟ نو لاک سکرین څه کوي؟ موږ او تاسو سره د لاک سکرین تنظیمات جوړوي. ګوره زه راځم رایټ کلیک کومه پرسونالایز ته ځم او په دې ځای کې په لاک سکرین باندې کلیک کوم. کله چې زه لاک سکرین کلیک کوم ګوره وینې کوم یو باکګراوند ده؟ دا ده. صحیح شو؟ زه ورته وایم چې نه دا دې نه وي پکچر زه په خپله خوښه یو عکس راوړم. کوم عکس راوړې؟ دا. اوس ګوره د لاک سکرین عکس څه کېږي؟ راوړې. او یا براوز ته ځي په خپله چې تا سره چېرته عکس وي هغه عکس ورته څه کولی شي؟ راخیستلی شي. ډسټاپ کې بل چېرته یي که نه؟ اوس ګوره زه دې ځای نه راخلم دغه صحیح شو. لاک سکرین کې به کوم عکس وي اوس؟ دا عکس به وي. اوس که لاړ شو موږ او تاسې بېرته زه راځم ورته وایم چې نه څه شی دي وي وینډوز سپاټ لایټ دا خپل د وینډوز عکس دی. نو کولی شي دې ځای نه موږ او تاسې څه شی تغیر کړو؟ عکس تغیر کړو. سلایډ شو. سلایډ شو مطلب څه شی ده؟ یعنې ډېر عکسونه انتخابوي په لاک سکرین کې یو دقیقه یو ساعت بعد به مثلا د عکسونه خپله څه کېږي؟ مسلسل بدلېږي. نو دې ځای نه کولی شي تاسې دغه درې آپشنه د لاک سکرین دپاره هم انتخاب کړئ ښه. هلته کولی شئ خپل عکس هم ولګوئ.
او بل دلته چې دی په لاک سکرین کې ګوره ما درته ویلې چې ایمیل ښیي، تاریخ ښیي، سکایپ آپشن ښیي، نو کولی شې ته څه وکړې دا له دې نه څه وکړي او بل شی پکې زیات کړي. ورته وایم چې په لاک سکرین کې بل څه شی ښیه، کلاک ساعت هم وښیه، وینې کلنډر جنتري وښیه، ویدر حالت د آب و هوا هم ورسره وښیه. اوس ګوره په لاک سکرین کې موږ دا شی هم څه وکړه په وموښوده. اوس ګوره دا سکرین مې لاک سکرین حالت کې څه شی دي تاریخ ده. اوس ګوره دلته راځو موږ او تاسې څه شو دا به راواخلو ون سټاپ شاپ 1 2 ښه دا هم راوړ اوس دلته صحیح شو که نه. دې نه موږ او تاسې دا شیان تنظیمات کولی شو چې دا د سکرین په سر باندې څه شی وي او که نه وي. بل دیمز څه شي ته وایي؟ بیکګراونډ تنها چی کوي؟ بیکګراونډ بدلوي. کلر څه کوي؟ رنګونه بدلوي. لاک سکرین د لاک سکرین یا د قلف د صفحې حالت بدلولی شي، هلته څه اضافه کې څه کم که عکس بدل که عکس راوړه دا شیان وکړي. اوس دیمز په دې ټولو مجموعې ته دیم وایي. دیمز که بدل کړي یو دفعه لاک سکرین هم بدلېږي، رنګونه هم بدلېږي، هر شی څه کوي بدلېږي ورسره. دیم سره دا ټول شیان بدلېږي. کله چې په دیمز کلیک وکړو وینې دلته څه شی دي مختلف دیمونه دي. ګوره له دې سره څه شی تغیرېږي، بیکګراونډ ورسره تغیر کېږي، کلر رنګونه ورسره تغیر کېږي، اوازونه مختلف ورسره څه کېږي تغیر کېږي. د ماوس دا پوینټر چې په صفحه ګرځي د دې دا پوینټر ورسره څه کېږي تغیر کېږي. ما درته ویل دا خو انفرادي ول دلته دا ټول کوم یو دیمز دی. ګوره دا دیم، ګوره چې دیم دې کلیک دا ځای بدل شو که نه شو. اوس چې صفحې ته راسې صفحه وګوره صفحې هم دا بدل ده. لاک سکرین ته چې لاړ شې لاک سکرین هم څه شی ده لاک سکرین وینې دغه جې کې ګوره دا نوشته اوس سره غوندې ده که نه ده دا جې. نو اوس هدف زموږ څه شی و چې که دیمز بدل کړو هغه سره هر شی څه کېږي بدلېږي. که دې رقم ته د نه یې خوښه دا دیمز دې وینې دا دیمز دی. نو دې نه ته کولی شې دا څه وکړې تنظیمات د دیمز برابر کړې. ښه نو زه بیرته راځم ورته وایم نه وینډوز 10 دیمز صحیح دي، صحیح ده دا دیمز مو ورته پرېښودل. نو دیمز دا کار کوي. بل دا فونټ څه شي ته وایي؟ نوشتې قسمونو ته. ښه اوس ته دلته کولی شي مثلا کوم فونټونه چې تا سره فعلا شته ده کوم رقم ته نوشته کولی شي دا رقم ته داسې نوشته هم کولی شي داسې نوشته هم کولی شي. وینې دلته تا ته څه شی راښیي فونټونه دي. دا بیا نور هم د انټرنیټ د لارې نه انسټالېږي او دا لرې کېږي خو دلته تا ته د نوشتې قسمونه ښیي. ښه چې تا سره کوم نوشتې قسمونه فعلا څه شی دي ستا اویلیبل دی که نه. مثلا دا دې انتخاب کړه دا فونټ ده ګوره دا ان انسټال چې دا ان انسټال دی ووهه دا فونټ څه کېږي نه له منځه ځي. اتې بیا نور په دې رقم ته لیکل نه شي کولی. اوس ګوره مثال په ډول زه درته وایم زه راخلمه دلته نوټ پډ صحیح ده دلته پکې لیکم چې افغانستان څه به پکې ولیکم افغانستان is a nice country. افغانستان یو ښکلی هېواد ده دا مو ولیکل. خو زه دا رقم ته یې نه لیکم دا ډیزاین یې لږ بل رقم ته کړم. نو موږ سره کله چې فونټس ته راسو ښه په رایټ کلیک کې پرسونالایز کې دلته په فونټس کې څه شی وجود لري د رنګونو قسمونه دي. اوس وبښئ د نوشتې کوم رقم ته نوشته ته کول غواړې داسې کوم رقم ته اوس یو رقم ته انتخاب کړه درته زه نو دا غټ ښه نه ده که نه ډیزاینداره نوشته کوم رقم ته یې وګورئ چې داسې ښه سټایلي لیکل راواخلو ته ودرېږه دا لوسیډا. اوس ګوره دا فونټ دې فونټ نوم څه شی ده دلته تا ته نوم ښي ګوره دې فونټ نوم ده نوم یې څه شی ده لوسیډا. ښه لوسیډا هینډ رایټینګ دا ډیزاین تا دلته ولیده. ښه اوس چې کله زه دلته راسم دا لوسیډا ډیزاین مې ولیده. زه اوس دا نوشتې ته داسې ډیزاین ورکوم ګوره دلته راځم فارمټ ته فونټ بدلوم کوم فونټ ورکوم هلته ما تیار لیدلی و که نو نوم یې چې و
لوسیډا. اوس ګوره هماغسې شو که نه شو. نو هغلته چې کوم ډیزاینونه دي ښه دلته دا د نوشتې دلته په دې فونټس کې چې کوم قسم ته ډیزاینونه وجود لري دا په هر کمپیوټر کې وبخښئ په هر کمپیوټر کې نه په هر پروګرام کې تاسو کولی شئ په همدې ډیزاینونو لیکل وکړئ خو کله دې ځای لرې کړئ بیا څه کېږي بیا نور تاسو نشئ کولی په دې رقم ته لیکل بیا په بل ځای کې وکړئ او دې چې انټرنیټ نه کولی شئ ډاونلوډ فونټس فار آل لانګویجز نور فونټونه هم کولی شئ د انټرنیټ نه څه وکړئ را ډاونلوډ یې کړئ خو ځینې ډاونلوډ زه همدونه بس مثالا بیا بل رقم ته نو دا موږ سره دلته د څه شي وظیفه ده فونټس وظیفه ده چې له دې لارې نه موږ فونټس کتلی شو سټارټ مینو کې څه شی دي او ټاسک بار سټارټ او ټاسک بار باندې به سبا ته خبره کوو د خیره سره دې چې ته سټارټ وایي او دې چې ته بیا چې وایي ټاسک بار ورته وایي دې تنظیمات بیا سبا ته سره د خیره وایي چې دا اوس مثلا که موږ آف کوچی کېږي او که آن یې کوچی شی کېږي دا شیان دي دا به یو سره غږېږي